د ډیسمبر د میاشتې دریمه د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ. دا ورځ په کونړ کې د ډیرو معلولینو په راټولېدو ولمانځل شوه. په راغلو معلولینو کې ډیر هغه ځوانانو چې په افغان لیکو کې خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي، خو لا هم د سولې ارمانجن دي. نوم یې ظاهر الله دی، د ملي اردو ضابط یم، په ماین باندې الوتی یم، په خامې د لاسه پکې ورکړې ده، معیوب شوی یم پکې. سل په سله خوشبینه شو چې راشي زموږ کوم چې نارضا ورونه دي په غرونو کې اوسئ، چې هر شي ته اوسئ، راشي موږ سره د سوله وکړي. موږ سولې ته تیار یاستو. په هیواد کې د لسیزو جنگ او جګړو له وجې ګڼې کورنۍ بې سرپرسته شوي، ځینې ځوانان وژل شوي، خو ځینې نورې بیا دا شان له پښو غورځېدلي دي. خو د معلولینو اتحادیې غوښتنه له دولت څخه دا ده چې هغه معلولینو ته چې زده کړې یې کړې وي د کار کولو زمینه برابره کړي. د معلولینو لپاره غوښتنه د دولت نه دا ده چې هغه معلولین چې موږ سره په لیسانسه او چاپډا پاس دي هغه دې په اداراتو کې مقرر شي. تر د اوسه پورې زموږ یو معلول په یوه اداره کې دی مقرر شوی. کلنی حقوق چې دی هغه ته د 95 کال نه پاتې دی تر 99 کاله پورې، چې تر اوسه پورې 1300 معلولین ته حقوق د یو کلنی معاش ورکړل شوی، نور هېچا ته نه دی ورکړل شوی. لیلوما که اوس په یوه پښه تلل او راتلل کوي، خو څه موده وړاندې به ټیک د خپلې دواړه پښې لرلې او د معلولۍ له ژونده به خلاصه وه، خو دا هر څه ورته د لسیزو جنګ ور په غاړه کړي. نوموړې اوس د تلپاتې سولې غوښتونکې ده او له طالبانو غواړي چې نوره د وینه تویونه بس کړي. زما نور دغه طالبانو ورونو ته دا هیله ده چې بیا په افغانستان کې نه نور څوک معلول شي، نه څوک سرتور شي، نه څوک کونډې شي، او دې جنګ ته موږ د فای ټکی کېدو د معلولي او دغه نور بند شي. په دغه بایسکل ناستو ځوانانو ته ورته نور ډیر ځوانان هم په بایسکل ګرځېدو ته مجبور شوي، خو ځینې یې بختور دي چې بایسکل لري او ځینې نور هغه چې نه لري بیا له دا شان مجلسونو بې برخې دي. هارون، زلا راډیو ټلویزیون، کونړ.